په داسې حال کې چې ډېری خلک د تاریخ له لیکلو ستړي دي، یو زوړ خو ژوندی ضمیر الحاج محمد عارف مامون د وخت له دوړو د تاریخ پاڼې راپاکوي. دغه با احساسه لیکوال د کونړ ولایت له زړونو پیرزو شوو لیکوالانو او پوهانو څخه دی چې تر دې دمه یې 6 تاریخي کتابونه یوازې د خپلې مینې، ژمنتیا او شخصي لګښت له لارې چاپ کړي دي. د الحاج محمد عارف مامون چاپ شوي کتابونه ژوندي قومونه او ویښ تاریخونه، تاریخ جوړونکي پښتانه، بدلونونه او سلګۍ، غل او پاچا، د مشرقي معلومات او د کونړ قومي جوړښتونه، د کونړ د ولس مجاهدات او د الحاج حضرت رحمان ژوندلیک. دغه کتابونه یوازې تاریخي لیکنې نه، بلکې د ملت د حافظې هغه بربنډې خبرې دي چې نه باید له یاده لاړې شي. الحاج محمد عارف مامون لا هم ځینې مهم ناچاپه آثار لري او هیلهمند دی چې یوه ورځ به د ملت لاسنیوی دا تاریخونه هم ژوندي کړي. راځئ دا ځل د شهرت نه بلکې د خدمت خاوند وپیژنو او خپل تاریخ خپل کړو.